تیره برخه کې واورېدل چې د رنبیر او د جیل ناظم ترمنځ مکالمې بیا هم دوام درلود او په اخیره کې رنبیر بې ځوابه شو، ورته وویل چې ته له ما نه څه غواړې؟ چې نور څه پېښېږي راځئ په دې برخه کې واورو. ناظم لږ بې تکلفه ورته وویل ته باید اندېښنه ونه کړې، زه هېڅ داسې خبره نه غواړم چې در باندې ویې منم. ستا خپل ضمیر یې پر رښتینولۍ ګواهي ورنه کړي. ستا سره زما لومړۍ لیدنه ډېره لنډه وه. هماغه شپه له هغه لښکر سره یو ځای شوم چې په کشمیر کې یې غوښتل د بهیم پال لښکر د ترلوچین پال د لښکر سره یو ځای نه شي. له هغې وروسته ما ته د لوري ته د راتګ فرصت برابر نه شو، خو ته مې تل یادولې. زه ستا په جرأت او مېړانه اعتراف کوم. ما تل دا فکر کاوه چې که فرصت را سره وای نو ته به مې خامخا د یوه لوړ او سپېڅلي هدف لپاره هڅو او زیار ته چمتو کړی وای. اوس هم زما پوره باور دی چې یوه ورځ به زما او ستا لاره یوه وي، خو زما اندېښنه ده چې ته ما ته ښایي له تا سره په ډاډه زړه د خبرو اترو موقع لږ په لاس راشي. پرون زه خبر شوم چې د کالنجر راجه ترلوچین پال ته دا وعده ورکړي چې د ده له لاسه وتلی سلطنت به بیرته ورته نیسي او د ګولیار او نورو ګاونډیو واکمنو په مرسته زموږ پر خلاف د یوه واحد سنګر په جوړولو بوخت دی. ما ته دا خبر هم را رسېدلی دی چې د کنوج راجه یې زموږ د پخواني پرمختګ پر وخت په تیښته تورن کړی او د بې غیرتۍ پیغور یې ورکړی دی او د هغه امیران یې د هغه پر خلاف راپارولي دي. په دغسې حالاتو کې سلطان ښایي پرمختګ ونه ځنډوي او زه هم ښایي ناڅاپي روان شم، خو زه له تلو څخه دمخه ستا په باب یوه پرېکړه ضروري بولم. که زه ستا په باب دا ضمانت وکړای شم چې ته له خوشي کېدو وروسته بیا د سلطان پر خلاف په کومه جګړه کې برخه وانخلې، زما باور دی چې ستا په باب به زما غوښتنه ومنل شي. زما پر وعده به ستا باور شي. اوکې، که زه داسې وعده ونه کړم نو بیا په هغه صورت کې ته باید د کالنجر د راجا او د هغه د ملاتړ کوونکو په خلاف زموږ د عملیاتو تر پایه همدلته انتظار وکړي. د دې جګړې نه وروسته به د ګنګا او جمنا د دښتو او درو په منځ کې کوم واکمن زموږ پر خلاف د سر اوچتولو توان نه لري. او بیا زما باور دی چې ټول جنګي اسیران به بې ضرره وګڼل شي او خوشي به شي. ستا په باب زه له تلو وړاندې دا فرمان لیکلی پرېږدم چې تا د دې عملیاتو له بري وروسته سمدستي خوشي کړي، خو چې تر څو دلته یم دا زما هیله ده چې ته راسره وینه. امکان لري کوم صداقت چې زه یې قانع کړم هغه ستا دننه هم یو انقلاب راولي او ته د یوه ماته خوړلي سپاهي په څېر نه بلکې د یوه نوي ژوند د مشال وړونکي په حیث بیرته خپل وطن ته ولاړ شي. ته چې هر کله وغواړې ما ته راتلای شي. زما د هستوګنځي دروازې تل ستا پر مخ خلاصې دي. رنبیر دندنه په جګړه کې له شریکېدو څخه وړاندې داسې خبرې اورېدلې وې چې د محمود په لښکر کې داسې کوټګر شته چې خبرې په فتح شویو سیمو کې هندوان د خپل مذهب په باب بدګمانه کوي. ځکه خو یې د بندي کېدو څخه وروسته دا ژمنه کړې وه چې د اسلام د بلونکو د وعظ تر اغېزې لاندې به نه راځي. ځکه خو به چې کله د اسلام کوم مبلغ دوی ته راتلو ده به په زړه کې د بوتانو د توصیف سرودونه زمزمه کول. خو نن د ناظم د خبرو په وخت کې د هغو دیوتاګانو یاد او تصور هم تکیه ورنه کړه. د روغبړ نه وروسته چې کله دی د خپلې کوټې په لور روان شو، د ناظم د خبرو ډېری جملې په غوږو کې کړنګېدلې او د خپلې رچېدلې عقیدې د کلکولو هڅې کولې. پاتې ټوله ورځ دی په ذهني کشمکش کې و او د شپې هم ډېره برخه همدغسې پر خپله بستره ویښ پروت و او چورتونه یې وهل. د ناظم دغه الفاظ چې ستا د جګړې په څېر ستا بندیتوب هم بې هدفه دی د یوه تیغ په څېر د په زړه ښخېدل. د دا خطر احساس کړ چې که یې غیر معمولي اراده او ثبات ونه ښودل نو په دغسې څو نورو لیدنو کتنو کې به د عقیدې او باور برجونه را نسکور شي. تر ډېره په ناکرارۍ او اندېښنه کې لټ پلټ اوښت. وروستۍ پرېکړه دا وه چې بیا به هغه ته نه ورځم او که هغه زما د وربللو هڅه وکړه صفا به ورته ووایم چې ته هسې زما وخت تېروې. د نړۍ هیڅ قوت هم ما د خپلو پلرونو او نیکونو له دین څخه نشي اړولی. خو سبا ته د رنبیر خیالونه بدل وو. هغه تر لږ ځنډه له بندیانو سره د وخت تېرولو هڅه وکړه خو ډاډ یې حاصل نه شو. د هغه ضمیر په وار وار ویل چې دا خو بې همتي ده. ته باید هغه ته دا ثابته کړې چې زړه مې د یوه کمره په څېر مضبوط دی
او د چا د الفاظو جادو زما پر عقیده هیڅ اغیزه نشي کولی. که یې نن وغوښتې نو خامخا ورشه، هغه بیا هم یو نوابزاده دی. د هغه څیره د هغه د لویې حوصلې ښکارندوی ده. امکان لري ته کومه داسې خبره وکړای شي چې د هغه غیرت په جوش راشي او تا د سپکاوي له ډکو شرطونو څخه پرته پرېږدي. کله چې تر ماسپښین پورې څوک د هغه د راغوښتلو لپاره را نغلل نو دی د زیات انتظار په ځای د هغه د استوګنې ځای ته روان شو. د رنبیر د زړه له تل څخه یو بل غږ اوچتېده: رنبیره، ته ځان ته دوکه مه ورکوه. ته د خپل جرأت د ثبوت په خاطر نه بلکې د خپلې بېوسۍ د ښودلو لپاره روان یې. ته هغه یو جادوګر نه بلکې خپل یو خواخوږی ګڼې. کله چې دی د ناظم کوټې ته ورننوت هغه په کتاب کې څه لیکل. رنبیر ته یې وکتل او بیا یې یوې کورسۍ ته اشاره وکړه. ویې ویل: کښېنه، زه اوس وزګارېږم. څو جملې چې پرې ولیکلې کاتب یې رخصت کړ او رنبیر ته یې وکتل. ویې ویل: ښه شوه چې ته راغلې، که نه لږ وروسته ما پخپله راغوښتې. رنبیر یې په مخ کې ناستو په زړه کې یې ځان ته کنځلې کولې چې ولې یې لږ ځنډ نور هم انتظار ونه کړ. ناظم له لږ چوپتیا وروسته وویل: پرون ستا له تلو وروسته زما په خیال کې راوګرځېدل چې که د ځینو پیښو په سبب زما په خیالونو کې بدلون نه وای راغلی نو زه به هم اوس ستا په څېر د خپلو راجګانو او یا دیوتاګانو د سرلوړۍ لپاره دندنه په جګړه کې شریک وای، او بیا به په همدې کلا کې ستا سره د یوه بندي په نامه معرفي کېدم. په هغه صورت کې که دواړه له یو بل سره خبرې کولای نو خامخا به یې له پرونیو خبرو سره توپیر درلود. موږ به یو له بل څخه خامخا پوښتل چې ته له کوم ځایه راغلی، څومره خویندې ورونه دي، مور او پلار دې په څه وضع کې دي، او تا د چا یاد ډېر ځوروي. نن ما همدا فکر کاوه چې ته کله راشي نو دغسې پوښتنې به درڅخه کوم، خو د دې کلا د ناظم په حیث نه بلکې د یو عام سړي په حیث. او که ووایم چې د یو انسان په حیث ما هم د بند دغه سختې او ترخې د بېوسۍ شپې او ورځې تېرې کړي دي چې د چا د اورېدلو او د خپلو اورېدلو هیلې او دیوالونو سره ټکر او سړې شي. ته ښایي ما ته له راز ویلو څخه ډډه ونه کړې. رنبیر له لږ ځنډ وروسته وویل: د یو انسان په حیث تا ته د ځوابونو په درکولو اعتراض نه لرم. زما کیسه ډېره لنډه ده. زما ورور نشته، مور مې وفات شوې ده او یوه خور او پلار لرم. خو ته ګوره غلط ګمان ونه کړې، زه تا ته د کوم فریاد او هیلې لپاره نه یم راغلی. دا یوازې ستا د پوښتنې ځواب و. د رنبیر غږ خپ شو او د په سترګو کې د راخوټېدونکو اوښکو د پټولو هڅه کوله، خو لږ ځنډ وروسته یې د زړه بړاس ووت او ناظم ته یې د خپل کور او کلي د حالاتو په ویلو د زړه بوج د سپکېدو احساس کاوه. ورو ورو دومره بې تکلفه شو چې په خبرو کې به یې په کړس کړس وخندل، خو بیا هم دغه خنداګانې د اوښکو په نمجنې وي. بالاخره رنبیر وویل: زه اوس له تا څخه پوښتنه کوم چې هغه کومه پیښه وه چې ستا خیالونه یې بدل کړل او ته په کومه جګړه کې بندي وې. ناظم وویل: زما داستان ستا له کیسې څخه توپیر هم لري او اوږد هم دی. که ته د شپې په زر ویده کېدو عادي نه وي نو د شپې له ډوډۍ خوړلو وروسته دلته راشه، دواړه به تر ناوخته پورې خبرې کوو. اشه. د شپې نری باران ورېده. رنبیر چې ډوډۍ وخوړه د کلا د ناظم هستوګنځي ته روان شو. د ناظم ملازم په یوه کوټه کې کېناوه او ورته ویې ویل چې له هغه لمانځه وروسته وزګار شي راځي. لږ ځنډ وروسته ناظم راغی، د رنبیر په مخ کې کېناست او خپله کیسه یې پیل کړه. عبدالواحد مې اسلامي نوم دی. د مسلمانېدو څخه مخکې مې نوم وایس دیو و. کانګړه مې د زیږېدو ټاټوبی دی او زه د داسې مور او پلار یوازینی زوی یم چې زما د خوښیارېدو څخه مخکې مړه شوي دي. د نګرکوټ څخه څو میله وړاندې د یوې سمسورې درې څو کلي زموږ ځمکې او جایداد و. زما د پلار له مرګ وروسته زما کاکا زما د پالنې ذمه‌واري اخیستې وه. زما د کاکا هیڅ اولاد نه و، ځکه هغه له ما سره بې کچې مینه کوله. د هغه دا هیله وه چې زه هم د خپل پلار په څېر عزت او شهرت ترلاسه کړم. د نګرکوټ د راجه لخوا موږ ته یو د 150 تنو سپرو او 400 پلیو سپاهیانو د ساتنې حکم راکړل شوی و، ځکه زما په زړه کې د یوه ښه سپاهي کېدو هیله طبیعي وه. ما ته د مذهبي تعلیم لپاره کاکا یو مذهبي پنډت په خدمت کې ګمارلی و.
خو زما له کتابونو څخه زیات له دې سره مینه وه چې پوځي کمالونه زده کړم. زما د اصل سپرلیو په سیندونو او ډنډونو کې له لامبو سره مینه وه. زموږ په ټولنه کې د یوه سردار زوی ته له عامو خلکو په ځانګړي ډول له ټیټ ذاتو سره لوبې د شرم او عیب خبره وه او بد ګڼل کېدل. خو زما کاکا د استاد د مخالفت سربیره ماته په کلي او شاوخوا کې د آزاد ګرځېدو راګرځېدو اجازه راکړې وه. د ټیټ ذاتو بزګرو او شپنو اولادونه له ما سره ډېر بلد وو. زموږ په جایداد کې یوازې یو کلی داسې و چې زه مې تره له ورتلو څخه ترې منع کړی وم او دا د ټیټ ذاتو کلی و. کله چې زه 12 کلن وم نګرکوټ راجه زموږ کره راغی. هغه زموږ سپاهیان ولیدل. ما په څو لوبو کې برخه واخیسته. راجه مې د نیزه بازۍ او غشي ویشتو څخه زیات خوښ شو. زما کاکا ته یې وویل زما امید دی چې ستا وراره د خپل پلار نوم روښانه کړي، خو ته باید د ده پر د زده کړه زیات پام وکړې. غوره به دا وي چې د څو کلونو لپاره یې ښار ته راواستوي. ځکه خو مې کاکا د نګرکوټ هغه ښوونځي ته واستولم چې د لویو سردارانو زامنو زده کړې پکې کولې. د ښوونځي له برخمنانو څخه زما لومړنۍ زده کړه کرکه وه. ما ته یې وویل چې ته یو نوابزاده یې، له برهمنانو او لوړ ذاتو پرته له هر چا څخه کرکه ستا فرض او ذمهواري ده. د ټیټ ذاتو ته نږدې کېدل پخوا هم زما په زړه کې نه راتېرېدل، خو د نګرکوټ چاپېریال داسې و چې 4 کاله وروسته چې زه له زده کړو څخه وزګار او کور ته ستون شوم، نو د بزګرانو هغو د تنکیو ځوانانو ته مې هم په سپک نظر کتل چې په وړکتوب کې به یې له ما سره لوبې کولې. کور ته زما د راتلو څخه څو میاشتې وروسته کاکا ناروغ شو. هغه د جایداد او سپاهیانو اداره ماته وسپارله. بیا مې دا احساس کړه چې زما ژوند دومره غوره نه دی لکه چې په ما ګمان کاوه زما په جایداد کې څوک واکمني وي. زه د راجا د امر تابع وم او راجا د ویهند لوی راجا ته باج ورکاوه. د ځمکو له حاصل څخه له یو پلوه ما د پوځ لګښت پوره کاوه او بل لوري هر کال د راجا خزانې ته یوې لوی مبلغ ما ورکاوه چې د ویهند لوی راجا ته یې د باج په توګه ورکړي. خو په نګرکوټ کې یو بل حکومت داسې و چې د هغې په وړاندې عام ولس راجا او لوی راجا ټول بې وسه وو. دا د نګرکوټ د درمسال د پالونکي حکومت و. هر کال به د مالیې د ترلاسه کولو په وخت کې د نګرکوټ د مذهبي مشر نمایندګان ټولو ځمکوالو ته ورتلل. د هغو همدا هڅه وه چې د مالیې د راټولولو کې له چا سره هیڅ نرمي ونه کړي، تر څو د دوی برخه تر هغه څه زیاته وي چې د هغوی په مخ کې د راجا یو ځمکوال د سون وهلو توان نه و. کله به چې مذهبي مشر اعلان وکړ چې سږ کال به په درمسال کې د پلانکي دیوتا د طلا او یا سپینو زرو بت درو، نو په ولس کې به یې مالیه زیاته کړه او دې خلکو به د هغوی له خولې وچه ډوډۍ هم وشکوله، ورسره به یې یوړه. ما اوس داسې احساسوله چې د نګرکوټ په درمسال کې مې څومره انبارونه لیدلي وو، هغه د دیوتاګانو له برکته زیات د برخمنانو د سخت زړیتوب نمونه وه. خو ما ته یې داسې ښوونه کړې وه چې مذهبي ملایان د دین ساتونکي دي او راجا او ولس ټول د دوی د خدمت او ساتنې مسؤلیت لري. د شمال او ختیځ په لوړو غرونو کې ډېرې داسې درې وې چې تر اوسه یې اوسېدونکي د بودایي دین پیروان وو. دغه خلکو له ډېرې مودې راهیسې د نګرکوټ د راجا او مذهبي پیشوایانو د غبرګې غلامۍ څخه ځانونه خلاص کړي وو او د نګرکوټ د مذهبي مشرانو له نظره دغه خلک له ټیټ ذاتو څخه زیات د کرکې وړ وو. د نګرکوټ پوځ پر هغوی څو ځلې حملې وکړې، خو د دغو یرغلونو لوی هدف به زیاتره لوټ او تالان وو. دغه خلک به چې کله د یرغل څخه خبر شول واورینو غرونو ته به وختل او د نګرکوټ پوځ به چې له لوټ او وژنو څخه بیرته ستون شو، د لوټ مال به زیاتره کورنۍ څاروي وو. کوم خلک به چې اسیران شول هغوی به زیاتره ځای پر ځای وژل کېدل او نګرکوټ ته به یې یوازې داسې کم عمره بندیان راوستل چې د کالي د یوې پردورشل به د قربانولو جوګه وو. د نګرکوټ ظلمونو هغه خلک ورو ورو جګړه ماران کړل. یو ځل د نګرکوټ 15,000 تنه سپاهیان د شمال ختیځ د سیمو له لوټلو وروسته بیرته راستنېدل چې په یوه تنګي کې پرې ماښام شو. د پوځ د سردار داسې خیال و چې په شپه کې به له 2 میله مزله وروسته کوم هوار میدان ته ووځي. په دې یرغل کې د نګرکوټ لښکر غرني خلک سخت وویرول او چاپېر دوی د حملې تصور نشو کولی. خو چې لمر ولوېد د پوځ لارې په اوږدو کې وې او بلې خواته د ونو تر شا پټو وسله والو کسانو پر پوځ ناڅاپي د غشو او ډبرو باران پیل کړ.
نږدې تر 2 میله پورې د پوځ د مخکې هم دغسې تنګه لاره وه چې دښمن له کوم خطر پرته یوازې د ډبرو په باران پوځ تباه کولی شوای. خو دا د نګرکوټ د پوځ نیکمرغي وه چې کومو خلکو چې ځوابي حمله وکړه د هغوی شمېر ډېر لږ و. بیا هم تر درې پورې چې ورسېدل د نګرکوټ 2000 تنه پوځیان وژل شوي وو. هغو خلکو د خپلو څارویو نه پرته خپل بندیان او د دښمن وسلې هم ونیولې او ورسره یې یووړې. له دې پیښې وروسته د نګرکوټ راجا او یا مذهبي مشر په هغو غرنیو خلکو د یرغل جرأت ونه کړ. زما پلار د پوځ د اعلی قومندان په حیث د نګرکوټ راجا زیات د مذهبي پیشوا د خوښۍ په خاطر د ژوند پر وروستي کال پر هغو خلکو یرغل وکړ او زیاته سیمه یې ترې ونیوله. خو په یخنۍ کې د دې سیمو د نیولو پلان ګران وګاڼه. د مذهبي پیشوا او راجا په امر یې هغو خلکو ته دا شرط وړاندې کړ چې که د مالیې په ورکولو راضي وي نو له دوی سره به څه کار نه لري. غرنیو خلکو دغه شرط ومانه او د نګرکوټ د راجا پوځ بیرته راستون شو. تر څو کلونو پورې پرله پسې د خلکو د خپلو عایداتو 4مه برخه کوټ ته راستوله. خو د راجا چارواکو او د درمسال پالونکو د خپل عادت له مخې یو ځل بیا لوټماري پیل کړه. هغه خلک هم بیا په تنګ شول او د جزیې له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. ما دا پیښې ځکه په تفصیل سره یادې کړې چې زما له کیسې سره ژورې اړیکې لري. زما کاکا جان د ناروغۍ په وخت کې تر ټولو لویه هیله درلوده چې زما واده وشي. ځکه یې د نګرکوټ د یوه سردار لور سره زما کوژده وکړه. د هغه سردار نوم جګت ناراین و او د راجا نږدې خپلوان و. زما تره پر دې ښیښۍ ډېر خوشحاله و. خو زما د کوژدې څخه 1.5 اونۍ وروسته هغه مرګ ورسره واخیست. د هغه وخت چې په پنجاب کې په شمال لویدیځو سیمو کې موږ د سلطان محمود د بریاو ناکراره وو. یو ورځ د راجا په امر د نګرکوټ ټول سرداران راټول شول. هلته یې د ویهند راجا ته د مرستې په باب غوا ور وکړ. له دې سره دا خبره هم رامخې ته شوه چې غرنیو خلکو له څو کلونو راسې مالیه نه ده ورکړې. له هغوی سره څه سلوک وکړای شي. د ځینو سردارانو رایه دا وه چې اوس باید یوازې د سلطان محمود لوري ته پام واړوو. د مسلمانانو د خطر لرې کېدو وروسته هغه خلک هر وخت خپل کېدای شي. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تل بلې برخې د لوی الله په امان.